دا د زابل ولایت د امر بالمعروف محتسبین دي چې د امیر المؤمنین حفظه الله له لوري د امر بالمعروف د توشیح شوي قانون د پلي کولو او عامه پوهاوي لپاره د خلات ښار ته وځي او هلته ښاریانو ته د نوي توشیح شوي قانون اړوند معلومات ورکوي. د زابل ولایت اوسیدونکي وایي چې موږ له ډیرو کلونو د داسې یو قانون لپاره چې بشپړ اسلامي احکام تطبیق کړي انتظار کړی، اوس مو دغه انتظار پای ته رسیدلی او موږ د امر بالمعروف د نوي توشیح شوي قانون هرکلی کوو او عملي کولو ته یې ژمن یو. دوی وایي چې د دې قانون په توشیح سره د امر بالمعروف د کارکوونکو کاري ساحه د پخوا په پرتله پراخه سوې او په دې سره به وکولای شي چې په بشپړه توګه د منکراتو مخه ونیسي. په خوشحاله یو ځکه چې دا قانون جوړ شوی دی دا له قرآن اخیستل شوی دی، نو د قرآن سره اخیستل شوی دی. هغه قرآن زموږ تاسو د 1400 کاله مخکې راغلی او له هغه څخه شروع شوی دی، نو د دې په عملي کولو کې اوس هم بیا مخکې هم ټول مسلمانان مکلف دي، ځکه چې دا کوم منکرات چې دي له قانون چې د اسلامي قانون سره په ټکر کې هغه باید موږ ته نه کوو عملي، او کوم پایبند دي هغو ته باید موږ ژمن شو او هغه په عملي کړو. د امر بالمعروف وزارت له لوري د نوي توشیح شوي قانون د نوي رامنځته شوي قانون هرکلی کوو. 40 کاله وسوله چې افغانان د اسلامي شریعت او د دې قوانینو د تطبیق لپاره مبارزه یې وکړله، قرباني یې ورکړله. د افغانستان ولس ټول مسلمان ولس او د دې قانون هرکلی کوي او دا به په خپل ورځني ژوند کې پر ځان پلی کوي. موږ بیخي د امر بالمعروف د ریاست موږ ډېر خوشحاله یو، نو موږ انشاءالله په عمامو کې جریان نه جوړ کړي دي او نه جوړوو او د دغه نوی قانون موږ ډېر بس خوشحاله یو. د یادونې وړ ده چې د امر بالمعروف نوی توشیح شوی قانون یوه مقدمه 4 فصله او 15 مادې لري.